د مکیش امبانی زوی انند امبانی په کومه مریضي اخته دی چې پلار یې علاج نس کولای 108 کیلو وزن کم کوي خو اوس یې بیا وزن ډیریږي د نن په ویډیو کې به زه تاسو ته ټول معلومات درکم د اسیا تر ټولو خان سړی مکیش امبانی خپل د زوی واده د رادیکا سره ورکوي چې د نړۍ شتمنو او مشهور خلکو مارک زوکربرګ او بیل ګیټس او داسې نورو مشهور خلکو ګډون پکښ کړی دی رادیکا د ورچن لور چې په 2019 کې د دې کوژدا وکړه انند امبانی چې د کوچنیوالي څخه یو مریضي لري چې د هغه وزن نه کمیږي په واده کې هم خلکو ته وویل مور یې هم په یو مرکه کې ویل چې د هغه وزن پخوا 208 کیلو و خو اوس یې هم ډیر وزن کم کړی دی چې پخوا په 2014 کې دی ډیر ډنګر وو تاسو یې عکسونه لیدلی سئ خو په دې واده کې 108 کیلو وزن نور هم کم کړي نیتا وایي چې اوس هم دی د خپل ډیر وزن څخه ځوریږي او نن خپل هم ویل دی ډیر وزن یې ډیر ځوروي دواوی هم ورسره خوري خو بیا هم وزن نه کنټرولېږي او دغه مور پلار هم دته هیڅ دا احساس نه ورکوي چې دی مریض دی او د هغه ترڅنګ خپل د ژوند ملګری رادیکا هم ډیر پام ورړولی دی او وایي چې ته هر څنګه یې زه به تر مرګه در سره یم دې ته خو وایي اصلي مینه او انند امبانی په یو مرکه کې هم ویل دي چې زما د کورنۍ او په خاص ډول زما میرمن دوی ماته ډیر جرأت راکړي او زما کورنۍ ماته همیشه وای چې ژر ماته مه منه تر پایه وجنګېږه او انند په یو مرکه کې دا هم ویل چې زه ډیر بختور یم چې د رادیکا پر کم میرمن مې په نصیب سوه هغه زما د خوبو شهزادګۍ ده دا واده د نړۍ تر ټولو اوږد واده هم ګڼل کیږي چې د واده په د اخري شپو کې یې بیا د بالیوډ او د نړۍ مشهور خلکو ته بلنې ورستولې دي د امبانی کورنۍ د لیږد دپاره تیارې اماده درولې دي او د واده په د اخري شپو کې د ټول نړۍ پر سوشل میډیا باندې د امبانی د زوی د واده خبرونه پورته کښته کیږي کوم چیرې ویډیو خوښه سوي نو چینل در سره سبسکرایب کړئ د زنګولي نشان هم ووایي چې زموږ نور ویډیوګانې اول تر تاسو پورې در ورسیږي